پاکستان ته د طالب چارواکي غوسه وایي خپله د ناکامۍ ملامتي پر موږ مه اچوئ، خپلو مخالفینو ته تکړه شئ. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د پاکستان ته په اشارې سره وایي چې هیوادونه دې د خپلو کورنیو ناکامیو پړه پر طالبانو نه اچوي او د سیمې نظم او ټیګاو دې له منځه نه وړي. نوموړي دغه څرګندونې تېره ورځ د شاه او عروس بند په پرانیست غونډه کې د وینا پر مهال کړي دي. که څه هم هغه د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي هغوی چې خپلو موخو ته د رسېدلو لپاره پر دغه ډله فشار راوړي بریالي به نه شي. هغه زیاته کړې هغه کسان چې د افغانستان لپاره ښه نیت نه لري او خپلو موخو ته د رسېدلو لپاره پر هیواد د فشار راوړنې په لټه کې دي، موږ هغوی ته بلنه ورکوو چې د افغانستان تاریخ یو وار بیا مطالعه کړي او په اړه یې فکر وکړي. د هغه په وینا پر طالبانو فشار راوړل بې ګټې دي. هغه وړاندې ویلي چې د افغانستان ټیګاو د سیمې او نړۍ په ګټه دی. هغه پاکستاني پوځ ته په اشارې وویل چې د تحریک طالبان پاکستان سره د مقابلې توان یې له لاسه ورکړی دی، نو ځکه اوس افغانستان او اسلامي امارت بدناموي. دغه څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې څو ورځې وړاندې پاکستان د پکتیکا په برمل او سپیري ولسوالۍ کې هوایي بریدونه کړي وو او ورپسې بیا افغان طالبانو هم په ځوابي بریدونو کې په ډیورنډ کرښه پر پاکستاني پوستو بریدونه وکړل. خو پاکستان ویلي و چې دوی د ټي ټي پي پر پټنځایونو او روزنیزو مرکزونو بریدونه کړي وو. پاکستان تل په دغه هیواد کې د ناامنیو لپاره د پړې ګوته افغان طالبانو ته نیولې ده، خو طالبانو هم په وار دغه ادعاوې رد کړي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.